مشرانو الله تعالی تاسو ټولو ته د زړه صبر درکړي. واقع ډېر زیات خفه شوي یو چې دغه تلفات تاسو ته اوښتي دي. الله تعالی دې د دې ټولو تاسو ته د زړه صبر درکړي. شهیدانو ته دې په جنت الفردوس کې اعلی مقام او پسماندګانو ته دې الله جل جلاله صبر جمیل نصیب کړي. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. منګ ستاسو په درد کې شریک یو. منګ دې دپاره راغلي یو که ستاسو په ساحه کې کوم زخمیان وي، کوم ناروغان وي، که د ملریا ناروغان وي، که د مرقې ناروغان وي، که د ګردو ناروغان وي، ستاسو اولاد ستاسو ورور دلته راغلی دی چې ستاسو دپاره خدمت وکړي. په خپل موټر کې مې تاسو دپاره درمل راوړي دي. درمل به درکم درته. څوک هم چې دلته انشاءالله موږ ستاسو خدمت ته راغلي او ستاسو په دې غم کې موږ ځان شریک ګڼو. کور ودان الله یې اجر درکړي. تاسو ټول الله دلته راغلی یاست، زموږ تپوس هم وکړو. د دې غریب ولس تپوس له راغلی. الله پاک دې دنیا او آخرت کې اجر او ثواب درکړي. او دلته خلک یو خدا موږ سره دلته یو مریض دی، هغه به تاسې انشاءالله دلته راتلی نه شي، زحمت به راسره وباسئ، هغه ځای ته به ورتېرېږو. او نور ماشاءالله تاسې ډاکټران حضراتو او ټولو څونه چې مغزوانان دي، سپین ږیري دي، حکومت دی، رعیت دی، خیریه بنسټونه دي، دی و موږ سره په دې ناورین کې او په دې مصیبت کې ډېر زیات کومک د هر لحاظ نه. چا منډه وواله، چا کومک وکړ، چا شهید راوړ، چا زخمي راوړ، چا زخمي راویسته. او دغه دی چې د امارت اسلامي نه چې د هغه جلال آباد او د کابل نه تیارې راولېږلې، زموږ زخمیان او شهدا یې هغه په تیارو کې انتقال کړل. بیا هم د مننه کوو. نو ډېره مننه، الله دې اجر درکړي. ښه راغلاست یم. بیا خصوصا ستاسو نه چې دلته م ځانونه راورسولي دي او ټول هغه طبي کارکوونکي چې په دې قدرتي واقع کې موږ سره کومک کړی دی، الله تعالی دې اجرونه ورکړي. دا واقعي خبره ده چې دا خلک چې دی دا غریب خلک دي، بیچاره خلک دي، بېوسه خلک دي، د غرونو په سرونو کې اوسېږي، د مدنیت او د خیریت نه لرې خلک دي. دې سره چې څوک کومک کوي، همکاري کوي، دا ټول په ځای باندې لګېږي. او څوک چې د ستاشب سنته ځوانان دلته راځي او طبي خدمات وړاندې کوي او عرضه کوي او په خپل پیسو په خپل کومک باندې د انتهایی قدر وړ دي او قابل قدر دي. په ټولو نړیوالو داخل د وطن کې چې څومره تجاران دي او همکاران دي، غواړو چې دغه دواړو درو سره د دې د خلکو سره مرسته جاري وساتي. د دې مالونه تباه شوي دي، د دې جایدادونه خراب شوي دي، حتی داسې کورنۍ شته دی چې یو کس پاتې دی، ټوله کورنۍ سره د ماله او سره د دغې نه هغه تباه شوي او هلاک شوي ده. تاسو کوز کلی او بر کلی یاد کړو. د دې کلي څه نوم دی او د بر کلي څه نوم دی؟ دوه درې دي په دغه کې. یو د دیوګل دره ده چې دا تاسو کې وجود لري، یو د مزار دره ده چې دا نورګل ولسوالي د افله ده. دا دواړه ځپل شوي دي او تقریبا مجموعاً د شهداو شمیر 215 ته او د زخمیانو شمیر د 3.5 نه واوښته. دا د دې دغه دي چې دی او مالونه تباه شوي دي، کورونه وران شوي دي او داسې کورونه چې دي دا قابل د سکونت او د اوسېدلو نه دي. باید دې سره داسې کومک وکړی شي چې هم کورونه ورته جوړ شي، هم ورته کاروبار جوړ شي، هم ورته مثال په طور د ژوند دغه اولیه اسباب ټول جوړ کړي شي، ځکه هېڅ دلته پاتې نه دي. الهي دی الله تعالی دې خپل رحم و کرم وکړي. کومې خبرې چې تاسې وکړلې انشاءالله دا به نړیوال هم واوري او داخل ټول شتمن به هم واوري. خدای دې وکړي چې راشي او په ځای د خپلې مرستې ته دوام ورکړي. مننه، خوشحاله. د دنیا ژوند ټول 3 ورځې دی، پرون، نن او سبا. پرون هغه چې بیا هیڅ کله نه راګرځي، څه چې الله وغوښتل همغه وشول. نن هغه چې ختمېدونکی دی او هیڅ کله دوام نه کوي. سبا هغه چې موږ او تاسې ټول نه پوهېږو چې په دې دنیا کې به یو که تر ځمکې لاندې. الله تعالی فرمایي: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت.